سلامونه دوستانو، زه یم ریحان د ټیکنیکل ریحان چینل نه. ملګرو نن درته راوړم میکسپلیر نوی اپډېټ 2025م کال. ملګرو یو اپ او ډېر کارونه، هم واتساپ سټیټس، هم ډاونلوډ او هم لاک اپ. نو خیران بشئ ملګرو چې دغه څه ډول اپ یعنې څه ډول اپ دی یا څه ډول اپډېټ دی ملګرو په 2025م کال کې میکسپلیر کې. نو ملګرو درته ټوله طریقه سټپ بای سټپ ښایم ملګرو، ویډیو در سره تعقیب کړئ چې په یو اپ کې دومره زیات اپلیکیشن شتون لري، یعنې د ډېرو اپلیکیشن څخه تاسو خلاصوي چې موبایل حافظه مو ډکه شوې وي، نو له هغې څخه تاسو خلاصوي چې تاسو یو اپ را ډاونلوډ کړئ او زیات اپلیکیشن پکې موجود وي. 2025م کال کې نوی اپډیټ په میکسپلیر کې. نو ملګرو راځو درته ویډیو باندې فایل کوم دا څنګه اپډیټ دی، څنګه طریقې پکې راغلي دي. نو ملګرو مخکې له دې چې پر ویډیو فایل وکم، تاسو راشئ زما یوټیوب چینل مې نوی سبسکرایب کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو ته در سره لایک ورکړئ. راځو پر ویډیو فایل کوو. نو ملګرو دې لپاره به تاسو میکسپلیر ډاونلوډ کړئ، یعنې دغه میکسپلیر به تاسو اپډیټ کړئ. فکر کوم هر چا موبایلونو کې به نن سبا دغه میکسپلیر وي. نو که ډاونلوډ کړی مې وي را ډاونلوډ کړئ، او که را ډاونلوډ کړی مې وي پلی سټور ته لاړ شئ را اپډیټ کړئ. 2025م کال نوی اپډیټ پکې راغلی دی. یا که دغه میکسپلیر تاسو سره نه میلاوي ما ته په کمنټس کې ووایئ، درته لینک یې درته ولیږم. نو ملګرو راځو پر همدغه باندې کلیک کوو. کله مې چې ور باندې کلیک وکړو نو ملګرو تاسو ته یوه صفحه راخلاصیږي. نو ملګرو په دغه کې 15 نوي اپلیکیشن راخلاص شوي دي. اوله طریقه خو دغه ده چې تاسو خپل هم دغه ځای کې ویډیو کتلی شئ. دا خو د میکسپلیر خپل کار دی چې تاسو پکې ویډیو کتلی شئ. او بله خو دغه طریقه ده چې تاسو پر هم دغه ځای کې یعنې تاسو د میوزیک بټن یې درکړی دی، تاسو دغه میوزیک غږولی شئ. یعنې تاسو په میکسپلیر دې لپاره ضرورت نشته تاسو د میکسپلیر یا میوزیک اپلیکیشن له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. همدغه میوزیک تاسو دلته هم غږولی شئ. او بله طریقه یې چې راوړې ده ملګرو، بله پکې کې ده ډاونلوډ. ملګرو تاسو کتلی شئ دغه ډاونلوډ اپشن هم پکې راغلی دی. هیڅ هغه ته ضرورت نشته، ویډمیټ ته یا ویډیو ډاونلوډر ته پکې ضرورت نشته. نو دلته تاسو ملګرو مازې سرچ ورکوئ، تاسو هغه ویډیو درته رااړوي یا انسټاګرام کې، فیسبوک کې، یوټیوب کې او ټویټر کې، همداسې نور اپلیکیشنو کې. خو ښه خبره ده چې سرچ کې ورته ولیکئ او تاسو ویډیو ډاونلوډ کېږي. نو ملګرو دا یو ښکلی خوندور اپډیټ دی چې تاسو ته پکې میکسپلیر کې راغلی دی. نو تاسو د ویډیو یا ویډمیټ څخه هم خلاصوي، همدا ځای کې مازې سرچ ورکوئ. او بل ملګرو تاسو دغه لاندې می اکاونټ یعنې اکاونټ ته تاسو کله راغلی په دا ځای کې ډېر خوندور سیټینګ دی ملګرو. 2 سیټینګونه پکې دي خو ډېر خوندور دي. نو ملګرو اول یو دغه درته ښایم چې واتساپ سټیټس. ډېر کسان د واتساپ سټورۍ خوښې شي نو بیا یې ګیلرۍ ته ډاونلوډ کول غواړي، یا ورته اپلیکیشن ډاونلوډ کړي، هغه کسته میسیج وکړي چې ماته یې راولېږه. اوس ورته ضرورت نشته. میکسپلیر ته راشه، پر همدغه واتساپ باندې کلیک وکړه، یا واتساپ بزنس کې وي همدغه ځای باندې کلیک وکړه، واتساپ اوپن واتساپ بزنس ته به وړو. یا که په ساده واتساپ کې راشه پر همدغه کلیک او اوپن واتساپ به راخلاص بشي. همدغه ځای کې بیا سیو کول سیو کېږي، یعنې ما خو سیو کړی نه دي، تاسو دغه ځای کې بیا سیو کوئ. نو ملګرو همدا ځای باندې کلیک وکړئ، ډایرکټ تاسو واتساپ ته بیایئ، واتساپ سټیټس را ډاونلوډ کولی شئ. او بل ملګرو خوندور ټیپ کې دی، تاسو خپل شخصي ویډیوګانې وي یعنې خپل شخصي معلومات وي، تاسو هغې لپاره لاک اپلیکیشن له پلی سټور څخه ډاونلوډ کوئ، اوس یې بیخي ما را ډاونلوډ کوئ. ملګرو اوس په میکسپلیر کې راغلی دی، تاسو کتلی شئ دغه ځای کې پر همدغه بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې ور باندې کلیک وکړو جمع آیکن باندې یعنې پلس آیکن باندې کلیک وکړئ، هلته په یو فولډر باندې کلیک وکړئ، کوم کې فولډر کې تاسو ویډیو وي همدغه ویډیو زه سلیکټ کوم، بیا اډ بټن باندې کلیک کوم، هلته پین کوډ ورکړئ، خپل پین کوډ دویم ورته ورکړئ. نو تاسو لاک به جوړ شي. بیا ور باندې کلیک کوئ، پر همدغه ځای باندې تاسو لاک به پین کوډ غواړي. نو ملګرو دا هم ښکلی طریقه ده چې تاسو پکې 15 خوندورې طریقې ولیدلې. اول د ویډیو، بیا میوزیک، بیا ډاونلوډ، او بیا په همدغه اکاونټ کې واتساپ، او بیا پکې لاک. دغه ځای کې تاسو ملګرو د ځای څخه هم ډاونلوډ کولی شئ. دا ځای کې نور فایلونه دي، که دا زه ټول درته تشریح کوم ویډیو بیخي زیاته اوږده کېږي، نو دغه تاسو خپل در سره وګورئ. نو ملګرو دغه ځای کې تاسو پر همدغه ځای باندې کلیک وکړئ، تاسو ورته رنګ هم ورته انتخابولی شئ. دا ځای کې تاسو کالر ورته بدلولی شئ. دغه ځای کې نور خوندور سیټینګ دی، که دا سیټینګ کې تاسو نور کار وکړئ، تاسو اډیو فلیر هر څه پکې زیات سمولی شئ، یعنې د موبایل یا اپ لانګویج یعنې اپلیکیشن لانګویج هم سمولی شئ. ملګرو همدغه میکسپلیر که چېرې تاسو واتساپ ته لاړ شئ، واتساپ سرچ کې یعنې چینلونو کې ورته ولیکئ چې میکسپلیر یو چینل دی، خوندور چینل دی، هغه چینل هم در سره بیا فالو کړئ. لکه ملګرو زه یې درته وښیم. نو دغه ملګرو تاسو کتلی شئ دغه میکسپلیر دغه چینل دی ملګرو. کله چې ور باندې کلیک وکړو نو څومره فالوورز لري تاسو کتلی شئ، 6,000 فالوورز لري. دغه ځای څخه خوندور اپډیټ ته راغلی دی ملګرو، له ما ټول دې ځای څخه تعقیب کړو. نو ملګرو که دغه اپ تاسو سره نه میلاوېدو نو ماته په کمنټس کې وایئ، کمنټ کې درته لینک لیږم. نو ملګرو دا ډېر خوندور او زبردست اپډیټ و 2025 کال کې چې 15 اپلیکیشن څخه تاسو خلاصوي، هم د ویډیو ډاونلوډر، هم د واتساپ سټیټس اپلیکیشن، هم د میوزیک، هم د لاک. نو ملګرو که ویډیو مو خوښه شوه ویډیو در سره لایک کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ، که تر اوسه مو نه وي سبسکرایب کړی نو حتما یې در سره سبسکرایب کړئ. همداسې نورو خوندورو اپډیټونو لپاره زما چینل حتما سبسکرایب کړئ ملګرو. نو ملګرو تاسو په کمنټس کې راته وایئ چې بله ویډیو د څه په باره کې راوړم، څه شي کې مشکل لرئ، نو مالته په کمنټس کې ووایئ چې د دې کې مشکل لرئ، د دې په اړه یوه ویډیو راوړه. زه به راتلونکي د هغې په اړه درته ویډیو راوړم. نو ملګرو دغه ویډیو نور ملګرو ته هم در سره شیر کړئ، هغه به هم ورڅخه ګټه واخلي. مننه.